عمران خان وایي کنګل شویو بانکي زیرمو له خلاصون پرته د طالبانو حکومت خدمات نشي وړاندې کولی. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دغه هیواد د کنګل شویو بانکي زیرمو له خلاصون پرته خدمتونه نشي وړاندې کولی. نوموړي د چین له یوه ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې پاکستان او چین باور لري چې دمګړی د نړۍ هیڅ ملت د افغانانو په شان رنځ ځپلی نه دی. نوموړي د افغانستان اوسنی بشري ناورین د اندېښنې وړ ګڼلی او ویلي چې دغه هیواد له یوې لویې فاجعې سره لاس و ګرېوان دی. د پاکستاني صدر اعظم په وینا پاکستان، چین او یو شمېر اروپایي هیوادونو هوکړه سره کړې چې د طالبانو د حکومت د نه په رسمیت پیژندلو باوجود به د افغانستان د بشري ناورین د مقابلې لپاره په ګډه کار کوي. طالب چارواکو هم په پرله پسې ډول ټینګار کړی چې امریکا د افغانستان کنګل کړې بانکي زیرمې د دوی په واک کې ورکړي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د عمران خان د څرګندونو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات را سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.